السلام علیکم ورګرو نننی کلاس کې مونږ خبره کوو د هیچنګ باره کې. دا هیچنګ مونږ سره په ډرا پیلټ کې پروت دی او دا ما پریښی و. ما ویل دی کې به تاسو په ډیټیل سره خبره کوم. کله چې تاسو په دې ایرو باندې کلیک کړئ دلته راوړو کې غونډې د هغه شی راته ښکاري، په دې کلیک کړئ. په دې کې درې اپشن نور دي مونږ سره پای کې، یو دی هیچ، بل دی ګریډینټ او بل دی باونډري. نننی کلاس کې مونږ د هیچ باره کې خبره کوو. هیچنګ مونږ چې کله خپل په 2D ډرایینګ کې میټیریل شو کوو نو هغې لپاره مونږ هیچنګ یوز کوو. مثال کے طور پر مونږ بلډینګ جوړو، مونږ پای کې کنکریټ شو کوو نو دا یې خپل هیچنګ دی. یا مونږ یو دیوال دی پای کې مونږ بریکس شو کوو نو پای کې دا یې خپل هیچنګ دی. مونږ چېرې په دې کې خښته غوندې ښکاره شي. که ما سره دلته یو مثال دی، دلته ما سره څه ساین بورډ دی، نو که تاسو وګورئ دې ساین بورډ کې مونږ کم کلر ورکړی دی نو دا هیچنګ دی. که زه په دې کلیک کوم نو د هیچنګ آپشن ما سره رالو. نو دا هیچنګ به مونږ په آټو کیټ کې څنګه استعمالو او دا کمانډ به مونږ ټول وایو. دا ټول په باره کې معلومات د ننني کلاس کې چې دا زه تاسو ته ډیټیل کې وایم نو تاسو په دې باندې مکمل پوه شئ چې دا به مونږ څنګه کوو. یا ساتئ هیچنګ چې کوم دی دا را باونډري دننه کېږي. هیچنګ تاسو که دلته ایچ پریس کوئ او هسې هم کلیک وکړو نو هیچنګ نه کېږي. تا ته څه وایي چې ما ته یو باونډري پکار ده. باونډري کم ده نو هغې لپاره کلوز شیپ پکار دی چې هر طرفه بند وي. باونډري دا چې کوم حدود دي چې دا بند وي. مثال کے طور پر ما دلته یو باونډري رالم، زه هر رنګه باونډري علم، ما دا واغسته او دلته رالم، دې کې مې کلیک وکړو. صحیح ده. اوس زه د هیچنګ کومه چې زه کله راشم او دا ګوره تا ته وایي چې دې کې یو ابجیکټ کې دننه کلیک وکړه. تا دې لیکلي پیک انټرنل پوینټ، په دې ابجیکټ کې دننه پیک وکړه. لکه دا اوس باونډري دې کې به دننه زه کلیک کوم، ضروري ده نه چې زه په دې کلیک کوم. صحیح ده. نو که زه په دې کلیک وکړم نو ما ته څه وایي، بیا هغه سوال رالو چې کلوز باونډري کین ناټ بی ډیټرماینډ، چې یو کلوز باونډري موږ ته نه ده ښکاره شوې. نو موږ سره چې زه به دا وګورم، زه دا لږ داسې کوم نو ما ته دې کې دوه ریډ سرکل رالل. دا ټوکیټ ما ته شو کوي چې دا باونډري دلته کلوز نه ده. دا زه کلوز کوم دي نه، نو دا ځکه نه کېږي چې دلته خالي ځای دی، کولاو ځای دی. صحیح ده. نو دې لپاره به ته څه وکړې چې یاره دا دې کلوز شي. صحیح ده. دا چې تا کلوز کو اوس ته رالي، ما داسې هغې سره یو ځای کو. صحیح ده. مختلف طریقو سره ته کلوز کولی شي. تاسو ته ما مخکې نه کلاس کې ویلي چې پیلټ به څنګه کوئ، هغه مې ورته مخکې ویلي. صحیح. ما په پیلټ سره کلوز کو، دواړه مې یو بل سره یو ځای کړل. اوس زه رالم دوباره هیچ کوم. اوس چې زه هیچ کوم مخې سره دا وایټ کلر رالو. کلر د دې نه راځي سالډ کلر. که زه دا سیز والم، ګوره دلته دا سالډ کلر اټومیټیکلی سلیکټ په څه شی دی، سالډ کلر. نو ګوره دلته وایټ کلر ځکه راځي چې دلته په لیر کې دلته وایټ کلر دی. که زه را چېرته دا اورنج کم نو ګورو چې څنګه راځي اورنج کلر. صحیح ده. زه به بلو والم، اوس ته ګوره. زه به ګرین والم، دې ته وګوره. نو دا دې وجه نه راځي. اوس که ته وایې چې دلته زه دا سالډ کلر لکه زه کلر نه استعمالوم، زه څه لاین استعمالوم یا څه بل څه، لکه زه یم یاره دا دې راشي، دا یعنې دا څه لاین غوندې دي. نو چې په دې له زه رالم، ما کلیک نه یې کړی، زه ته صرف رانږدې شوم، اټومیټیکلی دا رالل. صحیح ده. او دا ګرین کلر یې دې وجه نه رالو چې دلته لیر چې کوم دی ګرین دی. زه که دا والم اوس به را داسې شي. تا چې کوم څنګه کلر خوښ کړی وي هغه کلر کې به درته راځي. صحیح ده. اوس زه رالم، دې کې نور هم موږ سره اپشن دي. که تاسو په دې کلیک وکړئ دلته لاندې راشئ نو په دې کې دلته موږ سره بریک هم دي، مختلف قسم بریکس دي. صحیح ده. دا څه زه دا علم، په دې رالم ودرېدم، وګوره اوس دا رالو. خو دا وګوره تاسو دا یو لاین نه څونه غټ دي، دا بریک ډېر زیات غټ دي. دا وایم چې یاره دا یې لږ واړه شي، دا خښتې ډېرې زیاتې غټې دي. نو هغې لپاره دلته موږ سره سکیل دی، دې ته وایي سکیل. اوس دا سکیل 1 دی. نو که دا زه 2 کوم نو دا به نور هم ډېر شي. صحیح ده. نو وګوره نور هم هغه چې کوم لاین بل ښکاري دا هم غیب شو. نو که دا زه کم کم 0.5 کم نو ګوره دا به اوس لږ واړه شي. او که زه یم چې نور هم واړه کم نو زه به 0.1 کم. خو ته وګوره چې 0.1 مې کو نو څنګه هغه شان خښته موږ سره راله په دې کې. صحیح ده. دا سکیل دې سره چینج کېږي. که ستا دا نه وي خوښ ته په دې کلیک کړه نو دا به اوس د کنکریټ دلته به زه په دې کلیک کړم. د دې مطلب دا دی چې دا کنکریټ دی، CONC کنکریټ نشان دا ورکوي. صحیح ده. نو دې کې مختلف غوندې تاسو خپل مرضی بیا سلیکټ کولی شئ چې کوم دید نه غواړئ. ګوره اوس دلته زه رالم، په دې مې کلیک کوو، څو ګورئ دا څنګه شو کوي. دا د شو کوي سم ډېر زیات شو کوي. نو د دې وجه دا چې دلته سکیل موږ 1 کړی وو نو هغه په هغه خښته چې کومه 1 کې برابر راتله. خو دلته په 1 کې 0.1 کې برابر نه راځي، دا موږ 1 ته کوو. دې چې 1 ته کړم نو ګورو چې څه وایي. سوري 1
اوس وګوره په دې کې دا برابر راځي که دلته ته سکیل چینج کړي ما دا واغستو نو دلته را نور هم غټ راځي دا به بیا زه 0.1 کمه ته وګوره نو زه یم چې را نور هم دې واړه راشي نو 0.1 به شي وګوره که دلته دې دا نور لږ داسې لږ غټ کو زه به دا کم 0.5 صحیح ده دا به ته یاد وي انشاءالله دې کې مونږ سره زه رالم یو خو دا طریقه ده چې ایچ ټی پریس کو دې کې دننه کلیک وکړو نو صحیح ده دا هم یو ښه طریقه ده خو هر ځای کې تا سره دا داسې کمانډ دغه نه کوي چې ته دې کې منځ کې کلیک وکړي بعضې نیم ټیم کې تا سره ډېر کمپلیکیټډ ډرایینګ وي کمپلیکیټډ ډرایینګ مطلب تا سره ډېر غټ ډرایینګ وي هغې کې به ته په دې طریقه کار کوې زه تاسو ته یو مثال در کوم زه یو ډرایینګ اوپن کوم دلته خو دا ما سره دلته دا ډرایینګ اوپن شو دا یو پوره یو سیټي ماسټر پلان دی چې پای کې څونه روډ دی څونه هر څه دی اوس کو په دې کې ته هیچینګ کې که نه نو ډېر ګران کار دی لکه مثال کې طور پر ما سره هیچینګ په دې طریقه کې ده دلته یو لاین ډرا کومه پی ایل په مدد سره ما لاین داسې واغستو سی انټر اوس دا لاین دې له زه را کلر لږ چینج کوم چې دا ماته لږ په بدل کلر کې ښکاري صحیح ده او دې له به زه سایز هم لږ معمولي ډېر کړم چې ماته لږ هایلایټ شي چې تاسو ته هم په دې کې کلیر ښکاري زه به دا 1 کم ګلوبل ویډ ته به راشم دا به زه 1 کم صحیح ده اوس که تاسو دلته راشئ او دلته هیچینګ کوئ نو څه چل به کېږي ما هیچ وکړو ایچ مې پریس کو صحیح ده اوس که دلته زه کلیک کوم نو ګوره ورته څه کار کوي هغه لاړو بیزي شو نو هغه صرف په هغه ځای کې هیچینګ کوي چې کوم ځای کې باونډري کلوز وه صحیح ده خو ما ته خو دلته پکار دی نو داسې به موږ څنګه کوو بیا د دې لپاره به تاسو څه کوئ چې کله تاسو هیچ ووهئ هیچ نو تاسو به دلته راځئ تاسو ته به دې کې لیکلي وي دا لومبی چې کله تاسو ته کو پرې پک پوینټ هم کلیک کو که نه نو دا هم دا بای ډیفالټ چې کوم تاسو ته لومبی اپشن راځي دا دغه دی ګوره ورته بیا به هماغه لږ ځای سلیکټ کېږي پوره به نه سلیکټ کېږي صحیح ده نو زه داسې نه کوم ما سکیپ کو دا زه دا ډیلیټ کوم او زه یم هیچ نه بعد به تاسو راشئ سلیکټ ته راشئ سلیکټ په باونډري باندې کلیک کړئ چې تاسو کله په دې کلیک کړئ تاسو ته به چې کومه باونډري ده هغه سلیکټ کړه زه ته دا باونډري ده ګوره اوس به دا لږ سات به دا کوي بیا نه بعد به دا صرف هغه باونډري چې کوم ځای پورې کلوز ده هغه به هغه دا کي هیچ پکې او د دې نه ته دا هیچینګ چینج کولی شي چې څنګه خپلې مرضۍ مطابق کولی شي بیا صحیح ده دې کې دا سکیل ته بیا چینج کولی شي چې دې سره ته څه کې هغه بیا کېږي صحیح ده نو دا خو موږ سره لومبي دی کې زه دا کلوز کوم دا سیسټم دا زه واپس خپل ډرایینګ 2 ته اوس په ډرایینګ 2 کې موږ اوس د هیچینګ ته رالو ما هیچینګ وکړو دې وخت کې ما په دې په ذریعه باندې هیچینګ وکړو صحیح ده اوس دې کې یو بله خبره دلته ریموو دی نو ریموو سمپل ریموو کا ته هیچینګ ریموو کې نو بس راشه دلته پر دې کلیک کا صحیح ده بیا پرې باونډري کلیک کا بیا ورته انټر کا بس هیچینګ به ریموو شي ساده ته ډیلیټ کولی هم شي ډیلیټ باندې پریس کا بس به ډیلیټ شي صحیح ده دې کې څه خبرې نورې دلته موږ سره زه رالم دلته ما هیچینګ وکړو صحیح ده هیچینګ سره څه چلو چې ما نه په غلطۍ کې دا باونډري ډیلیټ شوله ګوره ته پرې باونډري مې کلیک کو هغه هیچینګ پاتې شو او باونډري ډیلیټ شوله اوس به دا باونډري به ته څنګه ریکریټ کې چې واپس دا باونډري راشي نو دلته تاسو ته لیکلي ریکریټ په دې به کلیک کې دلته راځي ریجن او پولی لاین ریجن او باونډري موږ سره یو دوه کمانډ را روان دي چې دا دواړه ډېر اهم کمانډ دي او موږ مخکې کلاسونو کې وایو صحیح ده نو زه راځم دې باندې زه پولی لاین باندې بای ډیفالټ کلیک کوم صحیح ده او دلته و چې وای نو وای لکه یس نو زه ته یس کا بس صحیح ده اوس واپس تاسو ته هغه باونډري کریټ شوه صحیح ده دا خو پکې وره باونډري خبره دلته موږ سره ورپسې دا اپشن دی دا خو تاسو وکتل چې دا څنګه چینج کېږي صحیح ده دا تاسو په خپله وګورئ داسې موږ سره سالډ کلر دی سالډ کلر خالص کلر رنګ چې کې نور څه نه اوس دا رنګ کم یو دی ما دلته دغه واغستو زه رنګ چینج کولی شم صحیح ده پیټرن دی دې کې دا ګریډینټ به وي او ګریډینټ اپشن چې کوم دی دا برته وي خو دا پیټرن ته وګوره پیټرن هم دا د دې خبره کوي دا پیټرن دی موږ سره ټول صحیح ده دې کې موږ سره بیکګراوند کلر دی
وګوره دلته موږ سره دا اپشن د بیک ګراوند کلر دی. دې کې تاسو کلیک کړئ دلته وایي نن مطلب دی چې موږ سره دې کې بیک ګراوند کلر نشته. که ته په دې کلیک کړې ته دې کې بیک ګراوند کلر هم ورکولی شي. صحیح ده. دې پسې موږ سره راځي هیچ ټرانسپیرنسي مطلب سره چې هیچ کوم دا کلر دی دا ته کمولی ډېرولی شي. زه دلته 0 دی، زه دا ډېروم دی چې ما بیخي 90% ته ورسنو. تاسو اوس وګورئ کلر بیخي کم ښکاري. دا پرنټ دوران کې موږ کله ضرورت مطابق دا کم زیاتو. صحیح ده. موږ ته بعضې وخت کې هیچنګ ډېر دغه نه یې پکار، موږ وایو چې ډېر د هایلایټ نه وي، لږ د کم وي، نو موږ هغې لپاره دغه شان کم او زیاتو. صحیح. او دلته را بله اهمه خبره چې دې کې راځي انګل. نو که ته په دې انګل باندې کلیک کړې د دې دا انګل چې کوم دی دا چینج کېږي. صحیح ده. دې نه له ته زه راځم دغه ته یم چېرې دا ما ته 45 کې کا، دا 45 کې شي، 0 کې به په خپل موډ کې شي، 90 کې کا. وګوره ته دا هم تاسو ویل چې دا سکیل دی د دې سایز غټول وړول کوي. دلته موږ سره راځي سیټ اوریجن دپاره تاسو ته یو بل ابجیکټ الم، زه ریکټنګل الم، ما هیچنګ وکړو او دلته مې هیچنګ وکړو دا یو. صحیح ده. یا به ورته زه بل والم، دې کې به ورته دا والم، دا سنګل. سیټ اوریجن څه کار کوي؟ که تاسو د هیچنګ کې وګورئ نو زمونږ دا خښته را سایز چې کوم دی دا وګوره دا برابر دی دې کې، دلته نیم شو کوي. زم چې د لاندې د دې ګوټ نه دی دا خښته سټارټ شي، لکه داسې دا دی د دې نه سټارټ شي. نو څنګه به کوو؟ دا دې لپاره مونږ دا استعمالو دا اوریجن. چې زه راشم په اوریجن کلیک کما نو ما ته وایي چې ته په یو ګوټ کلیک کا، اوریجن ته سلیکټ کا، زه ته یم چې د دې نه سټارټ شي. ګوره تاسو ته ګورئ دلته به څه کېږي. ګوره دا پوینټ به د دې ګوټ نه سټارټ کېږي. ته ګوره بالکل د دې ګوټ نه سټارټ شو. نوره مخوا پروا نشته چې کوم دی کې اینډ شوی دا څه مسله نشته، خو موږ غوښتل دا چې دا سټارټ ترې خښتې د دې نه واخیستی شي. صحیح. دې کې خو دې کې موږ سره بله خبره ده. دلته زه دا دواړه کلوز کوم او دا لم ریکټنګل یو دا د دې نه کاپي علم، دې کې زه هیچنګ کوم، دې کې ما هیچنګ وکړو. صحیح ده. او دلته اسوسییټیو باندې چیک دی. صحیح ده. زه دوباره دلته راځم هیچنګ کوم او اسوسییټو اپ کوم، دا به هیچنګ وکړم، دا مې اپ کو. ها د دې یو په هیچنګ کې مونږ سره اسوسییټیو آن دی او د دې یو په هیچنګ کې مونږ سره اسوسییټیو بند دی. اوس د دې دواړو څه مطلب دی؟ اسوسییټیو مطلب د تاسو ته یو بل خبر وکړم چې لینک دی یو قسمه. که زه دلته راشم او په دې باونډري کلیک کړم او دا زه د دې نه یا یو سایډ نه زه سټرچ کړم، دا د دې نه پورې سټرچ کو نو هیچنګ ورسره هم موو شو. ګوره ته خیال لري. خو که زه دلته راشم او په دې کلیک کړم دې کې دا چې کله ما هیچ کوم نو دا اسوسییټیو ما بند کړو، ما ولا بند کو هغه. نو چې زه په دې باندې کلیک کوم بره لاړ شم نو ګوره هغه هیچنګ هغه ځای کې ولاړ دی. که تاسو چې دا دلته ورسي نو د هیچنګ په باونډري به کلیک کوئ، ګوره نو بیا به ځي هیچنګ خپله باونډري وي. صحیح ده. او دلته د هیچنګ باونډري ته ضرورت نشته، ډایرکټ په دې باونډري باندې دا هم امپلیمنټ دی. ګوره ته صحیح ده. دغه دواړو کې دغه فرق دی موږ سره. دلته موږ سره بل راځي انوټیټیو موږ سره سکیل ریلیټډ خبره چې کله موږ پرنټ کوو په لی آوټ کې نو پای کې موږ دا شو کوو چې کم هیچ د موږ سره پرنټ شي، په کم سایز کې د موږ سره پرنټ شي، یا د موږ سره غټ پرنټ شي یا د وړوکی پرنټ شي. نو دا یې سره لږ ایډوانس لیول کې خبرې دي. انشاءالله چې کله لی آوټ ته لاړ شو نو هغې کې به دا خبرې ډسکس کوو. نو زه راځم واپس دې کې ماډل ته. ما سره دې کې بل دی میچ پراپرټي څنګه کار کوي؟ سمپل ما دې کې هیچنګ کړی دی، لکه ما دلته هیچنګ وکړو او زه رالم دا یو هیچنګ مې ورکړو دا یو. صحیح ده. د دې په هیچنګ باندې زه کلیک کړم نو دا ډېر زیات څه داسې دی، ما ډېر زوم کړو نو دا ما ته ښکاره شو د دې سکیل وړوکي یار سره. خو زه یم نه، زه دا هیچنګ په دې کې اپلای کړم. هغې لپاره په دې کلیک کو او دلته رالم میچ پراپرټي او سمپل مې په دې کلیک کو، دې نه هغه دلته کاپي شو. ښه په هیچنګ کې مونږ سره یو څو خبرې نورې دي. مثال کې طور پر ما سره دا یو باونډري ده او دا ما سره کلوز نه ده، ما دلته دا ګیپ پرېښودو. صحیح ده. خو زه ویم چې دا د ما سره
د دې کلوز دا د ډوله کلوز وینو چې هیچینګ په دې کې وشي نو بیا به څنګه کوم د ما اچ پریس کو او دلته رالم دلته ما په دې کلیک کو نو ماته چې باونډري کلوز نه دا نه کیږي نو زه به دا بیا څنګه کوم دغلته اپشن رالل نو ګوره دې لپاره به تاسو څه کوئ تاسو به راځئ دلته اپشن ته او اپشن کې دا ګیپ ټولرنس چې کوم دی دا به انکریز کوي صحیح ده او چې اسونه ما ورکو دی لیکي چې دا 2080 چې د دې نه کم وي نو دا به بیا هیچ کیږي ما په دې کلیک کو اوس ماته وایي چې ته کنټینیو کې دا ایریا هیچینګ کې کنه زه ته ما کومه ګوره دا هیچینګ رالو ګوره کلوز نو ها دلته کلوز نه تاسو وګورئ ا باونډري کلوز ولا خو هیچینګ ایریا تاسو کو دا مزرالم دلته می دا ډیلیټ کړه هیچینګ یا دا راشم دی له کلر چینج کوم نو تاسو ته ښکارا شي چې کوم باونډري دا کلوز نه را او هیچینګ خپل وشلو نو هغه کار سو دلته د ټولرنس کارو زرالم په دې باندې کار وکړو دا ټولرنس دا سیوا کولای شي کمولای شي خپل د مطابق کار مطابق بل ته موږ سره یو بل خبره ده موږ بعد نیم ټیم کې هیچینګ کو صحیح ده او دې کې زرالم ما یو ابجیکټ جوړ کو سرکل دی صحیح ده اوس زرالم هیچینګ مې کولو چې هیچینګ زه کومه په دې زه کلیک کوم صرف هغه دی کې هیچینګ کېږي چې کوم دی کې دا زمونږ د باونډري کلوز او د سرکل کې دننه نه کېږي ځکه چې سرکل خپله یو باونډري ده صحیح ده بعد نیم ټیم کې داسې چلو شي چې موږ سره اول هیچینګ وي ما دلته هیچینګ وکړو راینه بعد په دې کې ما څه کار وکړو دا ما سرکل جوړ کړو صحیح ده اوس زه وایم چې دا سرکل نه دی دا هیچینګ ختم شي نو دا به څنګه ختمومه د دې لپاره به زه راځم ما به په دې هیچینګ مې کلیک وکړو دلته پیک پوینټ پر سرکل کې مې دننه کلیک وکړو بیا مې رایټ کلیک وکړو او انټر مې کړو یا نور هم اسانه ومرته په دې کلیک کوئ صحیح ده پیک پوینټ په دې کې دننه کلیک وکړئ او انټر کوئ بس دا برته هغه ځای برته خالی شي نو په دې طریقه باندې تاسو دننه خپلې مرضۍ دا ایریا خالی ساتئ نو دا برته دغه شان پاتې کېږي او چې لاسونه انکریز کوئ نو هغه باونډري آی سره مینج کېږي ښه یوه بله خبره دي کې موږ سره موږ بعضې نیم ټیم کې هیچینګ کوو په دې طریقې سره ما سره یو ابجیکټ دلته دی یو دلته دی ګوره ما یو پیره هیچینګ ووالو بیا مې په دې کلیک کړو چې دلته کومه دننه باونډري وه کم دی پورې باونډري لګېدلی هلته هیچینګ وشو بیا دلته یو پیره مې هیچینګ وکړو دلته مې هم کلیک کړو دلته مې هم کلیک کړو دلته مې هم کلیک کړو اوس مې انټر کړو خو دا ټول هیچینګ دی وخت کې په یو ابجیکټ باندې کنسیډر کېږي ور دلته راشه په یو ځای باندې د دې دغه چینج کېږي خو زه داسې نه غواړم دا چې دا هر یو دی بیل بیل وي نو هغې لپاره دا ډېره یو اوږده طریقه ده اکثر موږ څنګه چل کوو زه رالم دا دې نه کاپي کوم چې تاسو ته اګزامپل تاسو ته شو کوم اکثر کسان چې کوم کسان نه پوهېږي څه چل کوي هغوی داسې چل کوي چې هیچینګ کوي نو هیچینګ به ولې یو پیره بدلته وکړي انټر به کړي صحیح ده دوباره به انټر کړي بیا به هیچینګ والي بیا به انټر کړي بیا به انټر کړي بیا به انټر هره پیره کې هغه نوی نوی هیچ کمانډ ته دي صحیح ده نو دا تقریبا څلور پنځه ابجیکټ نو پنځه پیرې به ته دا شان انټر وکړې دا اوس بیل ابجیکټ دی ته دې له کلر بدلولی شي صحیح ده دې له کلر بدل کړه دې له ته هیچینګ هم بدلولی شي مثال په دلته دې دا کو دا خو یو صحیح ده دا خو یو مینوال طریقه ده خو دې سره ستا کار پروسس چې کوم دی نه سلو کېږي اوس به ته دا به څنګه داسې بیل بیل کې چې دا دغه شان بیل بیل شي یو پیره در یو کې او بیا راینه بعد د پیته یو کمانډ اپلای کې چې دا هر یو بیل بیل شي نو یې لپاره موږ راځو دلته اپشن ته او په دې کې موږ والو سیپریټ هیچز په دې به سمپل کلیک کې اوس وګوره دا بیل شو ما دلته کلر ریډ کو دلته مې کلر بلو کو اینی کلر اوس دې کې تاسو په کنټرول کې رالو چې تاسو دلته دوی سره څه کوئ هیچینګ هم چینج کوئ داسې نه چې هیچینګ نشئ چینج کولی خپلې مرضۍ هیچینګ هر ځای کې لګولی شئ هیچینګ کې موږ سره ګریډینټ دی دلته که تاسو وګورئ دلته او دې سالډ ته رالی نو په دې کې موږ سره راځي ګریډینټ نو په ګریډینټ چې کله کلیک کوئ نو په دې کې تاسو سره کلر راځي ګریډینټ ویلی کېږي دوه کلر یا درې کلر چې یو نه زیات شي نو هغې کې موږ کلر میکسینګ کوو نو هغې کې هغې ته موږ ګریډینټ ویلی شو ګوره ګریډینټ هم په ایچ کمانډ سره راځي تاسو کله دلته کلیک کړئ تاسو ته به ښکاري دی چې دا خو هیچینګ آپشن رالل دویم دا ما ته ګریډینټ ته ووړي نو زه رالم پیټرن په ذریعه مې دلته ګریډینټ واستو تاسو ما ویل چې دا کلر ته وایي نو دلته کلر رالل اوس کلر رالل دا یو کلر خوښ کو
ما دا سلیکټ کو. اوس په دې مې دوباره کلیک کو، ما سره ګریډینټ آپشن کې کلر راله. زه یم یاره دا یو دی شین وي او دا بل دی څه وي دا یو شین وي. نو ټول آپشن یې هغه دی ټرانسپیرنسي وغیره انګل منګل دا ټول به په خپله وګورئ. نټیټیو اسوسییټیو دا تاسو ته ما کړي صحیح ده. نو تاسو په خپله وګورئ. داسې دې کې کلیک که تاسو څنګه ډیزاین خوښ دی دا ډیزاین هم دې کې پکار دی صحیح ده. دې دا سره هیچینګ دی او سره دغه دی ګریډینټ دی. د ګریډینټ شارټ کټ دی خپل جی ډي به پریس کوئ جی ډي او سمپل او ما خبره کلیک به وکئ او ما هغه ټولې خبرې دي صحیح ده. صحیح ده. دا هم سیم د هیچ په شانتي هیچ ضروري دی. هیچ زده کوئ ټول کار په هیچینګ کې وي. د دې استعمال ډېر زیات کم دی. انشاءالله بل کلاس کې به حاضر شو. بل کلاس پورې اجازت راکئ. الله حافظ.